مونږ ته غواسي خړ پړ غرونه ښکاري خلک ته سره زر او تانبي وباسي او خدای دې غریب په پښتنو کې مکه پردي خو خپل لجامي وباسي مننه خدای دې غریب په پښتنو کې مکه پردي خو خپل لجامي وباسي. Subscribe my YouTube channel. Press the bell icon, select all for more videos. السلام علیکم خوږو پښتنو رونو یو وخت مسره علي شامات صاحب ویلار د بل سیټ ته ډاکټر ریاض مومن صاحب نو اول وای شامات صاحب نه غزل نیم وورو بیا ډاکټر ریاض مومن صاحب نه وورو یره زوم چې ریاض مومن صاحب راتوي نه مزه ته شامات صاحب یو دوه شعرونه وایم ارشاد دا زه ریاض مومن او دا شامات صاحب د متنو په کلی کې او دا یو دوه شعر ډالای کوم چې نن درته د کاره پاتې شوی یم مړه ستا د پاره پاتې شوی یم ډېر ښه دي نن درته د کاره پاتې شوی یم مړه ستا د پاره پاتې شوی یم او څنګه به ساده ساده ګڼېږم څنګه به ساده ساده تا سره هوښیاره پاتې شوی یم ډېر ښه دي او دوه درې شعر دي شمس صاحب جنت ته فرښتې به مې په زور باندې راکاږي جنت ته فرښتې به مې په زور باندې راکاږي دعا چې مې د زړه کور ته د مور رانه نوځي او په کلس کلس په خندا شي چې دا خویندې ترې راته وشي چې کور ته مې ورکوټې کشر ورور رانه نوځي ډېر زبردست ډېر شمس صاحب شامات ها زه به تاسو سره اول یو وړوکی شان غزل شریک کوم چې مونږ د هوس او د نفرت ګنده خیالات لنزو چې شي جنت راته دوزخ داسې حالات لنزو سه به درځم خو تصویر براله نو کاږي او مونږ پښتانه د چا خیرات داسې زکات لنزو راځي چې وګټو ډالر چې یورپ ته لاړ شو په درهمونو باندې سکه امارات لنزو شمازه یو ریال په یاد نو سعودي له حضور په یو مون 70 درجه د هجومات لنزو مننه او نظم سره شریکوم چې د بیننګو په بازار کې په یو روپې پرتوي چې په سر د پښتني شي د کروڑونو لپټوي رور یو چې تسترګي ګرځي چې په اصل پښتنوي د بیننګ رور د خور نتل پریوتی لپټوي سم مثال به د مور در کم په مثال لکه کابوي د جانان نه بتاویږي مور او پلار به خپوي زو استاسو انصاف وکړي دا به څومره لوی دلوي په جانان باندې سوکړه جانان خو همیشه وي بس یو ګام دی او جنت ته مور دعا چې را سره وي مړه داله څنګه ځوان وي چې غرمي پوری ودی وي د بدن نه چې تاویږي شنه چوکه چې را سره وي تون نالت په هر سړی و چې سر تور پښتنه وي چې کم سر الله ته ټیټ شي دا کامل سجده وي هغه سر د زناور چې د خدای نه علاوه وي په اسمان کې وستوري چې یو خپل نظاره وي چې جانان یو سرود وي د مستین ډکش پوي د غنی د لاس لیکلي یو رنگینه فلسفه وي د دنیا ټول غمونه می وستلې جنازه وي مولا ستا کی اجازه وي قدمه یو پیاله وي مخامخ چې جانان ناس وي دا به بل شانتي مزوي مشره کې د رحمان او د خوشحال مشاعر وي د حمزه د هر غزل نه مې لیکلي سرنامه وي چې مولا ورته مسکی شي داسې مست تماشه وي چې خاموش ورکه ناس د کابل لوی سینوي د لغمان د لوړ غرونو نه راغلي یو چینوي پښتنو په هغه شپه تو کلی بغزو کې نوي چې دا خوب به مې رښتیا چې یو موټي پښتانه وي چې شماز دوی پویږي ستا په قبر به حاضر مننه یو غزل براتوي چې تاسو د خوخه کم غزل هغه را سره شریک زما د خوخي خو ډېر غزلې دي خو زه به سره یو غزل شریک کوم چې د خپل صادره چې سوخ پی وباسي خلک ته جدا جدا معنی وباسي مونږ ته غواسي خړ پړ غرونه ښکاري خلک ته سره زر او تانبي وباسي او خدای دې غریب په پښتنو کې مکه پردي خو خپل لجامي وباسي مننه خدای دې غریب په پښتنو کې مکه پردي خو خپل لجامي وباسي او بازي غربت دومره بې رحم وي چې در پسې بندي دروازې وباسي پښتون د سپو د کونترو په سر د کور نه لس جنازي وباسي او په ډیر مازیرت سره دا یو شعر چې شماستې ټول شپه سري شونډې وخوري د سحر مسکی بیا تو وی